بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. اصغر صلاح یم تاسو سره د العربیة بین یدیک د عربي ژبې د زده کړې په کتاب. راځو 314 نمبر صفحه مو لوستلې وه او نن د 314 نمبر صفحه لولو. ملخص التراکیب، د ترکیبونو یعنی دغه څومره جوړښتونه چې د جملو د هغې خلاصه په دې درس کې چې څومره جملې وي. کله چې لومړی جدول دی، کله چې موږ د یو څه په هکله پوښتنه کوو چې کله دی یا کله و، نو د متى لفظ په سر کې راولو. متى یعنی کله. متى العطلة، رخصتي کله ده. متى الزیارة، ملاقات کله دی. متى الدراسة، درس ویل کله دی. متى العمرة، عمره کله ده. متى السفر، سفر کله دی. أين خلعت، چیرته دی وویستل. ثوب الاحرام، چیرته دی وویستل د احرام جامې. أين خلعت القميص، أين چیرته، خلعت وویستل، یو منګه جامې اغوندو هم وباسو هم. نو أين چیرته د ځای یا د موقعیت په هکله موږ سره خبرې کوي. أين چیرته، خلعت ودې ویستل، ثوب الاحرام د احرام جامې. أين خلعت القميص، قمیص دې چیرته وویسته. أين خلعت الملابس، جامې دې چیرته وویستې. أين خلعت الثوب، کالي دې چیرته وویستل. أين خلعت ملابس الرياضة، د سپورت جامې دې چیرته وویستې. کم د تعداد لپاره منګه مشخص کړی دی. که کله زه پوښتنه کوم چې مثلا څو، یعنی څو روپۍ، څو رکاته، څو تعداد، څو صنفونه، څو میزونه، څو قلمونه. څو چې دی په عربي کې کم. کم شوطا طفته، څو طوافه دې وکړل، څو کرت طواف دې وکړ. کم ثوبا اشتریته، څو جوړه جامې دې واخیستې. اشتریته یعنی په پیسو دې واخیستې. بازار کې بعضې خلک ورته رانیول وایي، بعضې ورته اخیستل وایي. موږ ورته اخیستل وایو. کم کتابا قرأته، څو کتابه دې ولوستل. کم صلاة صلیته، څو لمونځونه دې وکړل. کم وجبة اکلته، څو غذاوې دې وخوړې، یعنې څو ټیمه. نو دا هغه عموما جملې دي چې یو ځل موږ سره په تیر درس کې تیرې شوي دي او دلته بیا تکراریږي. څلورم جدول ته راځو. صلیتو، ګوره دلته دی څه شو، اکلته، اشتریته، طفته، قرأته. دا تا چې دی د فعل په آخر کې دا تا ته خطاب دی. خو کله چې تو کم دا ما ته خطاب دی. صلیتو، قرأتو. صلیتو رکعتین، دو رکعته مې وکړل. قرأتو کتابین، دو کتابه مې ولوستل. صمتو یومین، دو ورځې مې روژه ونیوله. فقدتو حقیبتین، دو بکسې مې ورکې کړي. اکلتو سمکتین، دو ماهیان مې وخوړل. اوس راځو دا فی چې دی په دی. عموما حروف په عربي کې د حروفو لپاره قاعده ده چې ځان ته کوم مفهوم نه ورکوي. نو حروف به حتما په مختلفو ځایونو کې لږ توپیر سره یو مفهوم او معنا یې راکوي. العطلة فی شهر رمضان، رخصتي د روژې په میاشت کې ده. الزیارة فی شهر شعبان. الدراسة فی شهر رجب. العمرة فی شهر صفر. السفر فی شهر شوال. دا نو داسې هم کولی شي چې العطلة فی شهر شعبان، الزیارة فی شهر رمضان، الدراسة فی شهر صفر، السفر، العمرة فی شهر رجب. نو دا ستاسې جوړښت دی چې څرنګه یې را جوړوئ. اوس دلته دا نون په سر کې ما تاسو ته الف تا نون یا ویلی اتینه. دا چې دی د زمونږ لپاره دی. د فعل په سر کې چې راشي البته چې د اصل حرف نه وي
د دې معنا ده. اوس تاسې ته اصل حرف څنګه پیدا کوم؟ همدلته کوي لکه نور آغا، مثلا نور آغا لفظ دی، د اخر کې د اول کې نون دی، دا نو زمونږ په معنا نه دی، ځکه دا نور آغا چې دی دا نون چې دی د دې هغه کوم لفظ چې دی د دې لفظ خپل نون دی، نو ځکه دا نه حسابېږي. د فعل په سر کې لکه دا اصلا طواف دی، دا نون پکې اضافي زمونږ دی، نو داسې نون زمونږ په معنا دی. نطوف في اليوم الثاني عشر، ندرس في اليوم الرابع عشر، نعمل في اليوم الحادي عشر، کار کوو، مونږ کار کوو په 11مه ورځ. نذهب في اليوم الخامس عشر، موږ په 15مه ورځ ځو. نحضر في اليوم السادس عشر، موږ په 14مه ورځ ځو. راځو د اووم جدول ته. طفت 7 أشواط، وکرته تاو شوم. اشتريت 10 أثواب، لس جوړه جامې مې واخیستې. قرأت 6 كتب، شپږ کتابه مې ولوستل. صليت 5 صلوات، 5 وخت لمونځ مې وکړ. أكلت 3 وجبات، 3 غذاوې مې وخوړې. اتم جدول دی. متى وصلت إلى المسجد الحرام، مسجد حرام ته کله ورسېدلې. متى وصلت إلى مکه، کله ورسېدلې مکې ته. متى وصلت إلى المدينة، مدینې ته کله ورسېدلې. متى وصلت إلى مزدلفة، مزدلفې ته کله ورسېدلې. متى وصلت إلى عرفة، عرفې ته کله ورسېدلې. وصلت بعد العصر، وصلت بعد المغرب، د ماښام نه وروسته. بعد د یو څه نه وروسته لپاره. وصلت ورسېدم بعد الفجر، د فجر نه وروسته. او دا مې تاسو ته ویلي چې فجر او سحر وخت کې به نه کنفیوز کېږئ. سحر بیخي سحر دی، دا بیخي رڼا، او فجر هغه د مانځه ټایم چې وي، شپه چې ختم شوې وي، تازه چې ورځ په پیلېدو وي، هغه ته فجر وایي. وصلت بعد الظهر، د ماسپښین نه وروسته ورسېدم. وصلت بعد العشاء، د ماسخوتن نه وروسته ورسېدلمه. نو دا و 314 نمبر صفحه. راځو 315 نمبر صفحې ته. الاصوات وفهم المسموع. ابراهیم، سلیم، جمیل، تقضي، نرمي، دا الفاظ دي. دلته صرف الفاظ دي او موږ د هغې اوازونو سره ځان معرفي کوو، چې الفاظ صحیح ولولو. د دې هدف دا نه دی چې دا بر او بیر دا به حتما کومه معنا لري، نه، صرف مونږه دغه یا چې دی د دې یا کوم تلفظ چې دی هغه موږ زده کوو. نو بر، بیر، دا اوس لین نه دی، لن، لین، سن، سین، دن، دین، رق، ریق، صن، صین، رش، ریش. داسې نه چې بعضې اکثره خلک د لاندې کسره چې دی د امریشکي اوس پښتو کې اکثره لیکوالان زه وینم، خصوصا داسې ادیبان د ادب په دایره کې په چوکاټ کې ما څوک نه دي لیدلي، خو اکثره لیکوالان زه وینم په فیسبوک او په نورو ځایونو کې هغوی دعوه کوي چې والا داسې دی چې دا زیر یا کسره چې دی د عربي ژبې لفظ دی او پښتو حرکات نه لري، نو ریش په ځای یې ورکوي. نو دلته اصلا کنفیوژن او ستونزه دا پیدا کېږي چې بیا ریش داسې ولیکو، دوه ټکي مو ورګولاندې، نو ریش په بیا څه لیکو. که کیل داسې، که کیل، که یا که کیل داسې ولیکو، نه کیل به بیا څنګه لیکو. نو دا یو کنفیوژن رامنځته کېږي. نو اصل هدف د دې درس دا دی چې هغه حرف چې زور دی، کسره ده او یا ده، دا باید برابر ولولو. دا طب دی، طیب نه دی، طیب نه دی. طب، طیب. بعضې خلک د طب پوهنځي ته هم طیب پوهنځی وایي. طیب پوهنځی نه دی، هلته زور دی، یا نشته. طب، طیب. نو دا ډېر مهم دی. دا یا اول ما نه وه داسې اټکل کړې، خو اوس چې بېرته سوچ کوم نو زه مطمئن یم چې یا هم زموږ په افغانانو کې ستونزه لري. اکثره خلک یې صحیح نه تلفظ کوي. التدریب الثالث، استمع واعد. دې کې هم د یا او رب العالمین، نو داسې چې دی دلته دا د کسره او د یا ترمنځ فرق دی. یو 2 آیته به زه ولولم، بیا تاسې ورته غوږ شئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. نو دا آیتونه دي، دلته باید حتما تاسې د من او مین ترمنځ فرق وکئ. اهلی اهلی ترمنځ فرق وکئ. نو دلته چې دی اصل موضوع دا ده چې کسره یا زیر چې دی او د یا ترمنځ باید پراخه فرق دی او هغه ترسره شي. دا وه 315 صفحه او دا 314 صفحه کې فهم المسموع دی، څه چې اورو هغه دی. نو دلته مثلا تاسو ته اشاره کیږي مثلا 9 غلط دی که نه، ځکه دا 8 دی. نور پکې څه نشته، دا ټول همداسې تاسې اورئ او ټیک مارک کوئ. استمع إلى الحوار ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب. حوار ته غوږ شئ او بیا داسې یو مناسب جواب ورکړئ. حوار اوس دستي ما سره نشته، ما مخکې هم ویلي وو ما نه هېرېږي بعضې موضوعات چې زه یې پیدا کړم او دلته یې ورکړم. حتما د دې حوار شته دی، ما سره اډیو کې شته دی، خو ستونزه دا ده که هغه سټاپ کړم یوټیوب نه لرې کوي نه یې پرېږدي. دلته پالیسي داسې ده ځکه هغه حتما په عربي ژبه کې دی او دا په عربي ژبه کې چا اپلوډ کړی یا د دې کاپي رایټ مسله ده، نو هغه ماته نه پرېږدي چې اپلوډ یې کړم. دا همغه د وګوره کیسټ اواز دی، د کیسټ عکس دی. نو دلته هم استمع الى ابراهیم سيصوم رمضان فی شهر رمضان. نو داسې خو نشي کېدای چې فهرست شهر شوال په بله میاشت کې روژه ونیسي، نو حتما فی شهر رمضان دی. نو دلته هم همغه خانه خالي ډکوئ، دا هم همغسې دی. الکلام خبرې دي. دې باندې به موږ او تاسې درس وایو، خو 317 نمبر صفحه زموږ ټیک مار شوه چې درس مو وویل. نو د نن ورځ لپاره هم دا درس بس دی. ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل وإلى اللقاء القادم. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.